بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سوالاتو جواباتو بدي مباركة سلسلة كي نند الله بتوفيق سرا يوصل وپنځوستم نشسته و ناسته ده، او بدي کې اورنی سوال یو ورور کړی دی، وایي چې کله هم زه د ساخ لمونځ کومه نو په اولنو 2 رکاتو کې سورة الانسان یا سورة الدهر ویم همیشه، په 3 رکات کې سورة الضحا ویم ځکه چې دا مونځ د ضحا دی، او 4 رکات کې سورة اخلاص ویم ځکه چې دې کې د الله صفات دي. نو دا همیشه زما طریقه ده، نو دا به صحیح او که نه؟ الجواب، ګوره غوره طریقه دا ده چې یو شی شریعت نه لازم کړی واجب کړی، نو د هغې کول همیشه دا غوره طریقه نه ده. پکار دا ده چې سړی تلاوت بدلی را بدلی. اوس که همیشه په یو طریقه روان، لکه اولین رکات کې به لازم زه دا ویم، په 2 رکات کې به زه لازم دا ویم، دې نه داسې ښکاري لکه دی چې دا لازمي ګڼي چې زه په اولین رکات کې دا صورت ویم، دویم کې دا ویم. او شریعت د دې ساخ د مانځه د رکاتونو دپاره صورتونه نه دي ټاکلي چې ته به دا وې یا ته به دغه وې. ها، دا جایز دی یو مسلمان له چې هغه د قرآن بعضې بعض صورتونه هغه غوره کي د سزي دپاره ویي، او دا عقیده به ورسره ساتي چې دا لازم نه دي. ځکه که دا عقیده ورسره ساتي چې دا لازم دي، بیا به ته دلیل غواړي چې چا ویلی چې دا لازم دي، نو دا عقیده به ورسره ساتي چې دا لازم نه دي. خو بیا هم دغه مسلمان له پکار ده چې کله ناکله دا طریقه بدلی را بدلی، چې لازم نه دي نو بیا خو یې کله ناکله بدلوه را بدلوه. نو دې ورور ته موږ دا وایو چې غوره طریقه دا ده چې ته په دې باندې همیشوالی ونه کړي، کله ناکله به کې نور صورتونه هم وایه. ولې؟ ځکه چې کله یو سړی په یو کار باندې عادت شي که نه همیشه، نو دې ته بیا پرېښودم ګران شي. صحیح ده، دی خو دا وایي چې یعنې زه دې دپاره نه یم چې دا لازم دي، خو ته خو دا نه وایي چې لازم وي، خو ته دې سره داسې عادت شي چې سبا له بیا پرېښودی نه شي. نو په دې څه دلیل نه دی راغلی قرآن او حدیث کې چې دا صورتونه به دلته ویلی کېږي او لازم به ویلی کېږي. نو په دې څه دلیل نشتی قرآن او حدیث نه چې دا صورتونه به وي. صلات الضحا ده نه صورة الضحا پکې هم دې تعلق دې سره نشتی. بله خبره، یعنی سوره فاتحه سوره اخلاص زه ویم په هر 4 رکات کې، نو دا غوره خبره ده چې سړی سوره اخلاص په دې نیت وایي چې دې کې د الله صفات دي، او په دې کې هغه مشهور حدیث دی چې یو صحابي به په هر رکات کې دا وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، ملګرو ته وایي چې دنه تپوس وکړئ چې ولې دی دا کار کوي. نو هغه دا وایي چې انها صفة الرحمن، په دې کې د رحمان صفات بیان شوي دي، ځکه زه دا ویم او دې سره زما محبت دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي اخبروه ان الله یحبه، دته دا وایي چې الله هم د سره محبت کوي، دې صورت سره محبت کوي ځکه چې د الله صفات پکې دي، نو الله هم د سره محبت کوي. او روایت کې راځي چې حبک ایاها ادخلک الجنه، ستا محبت د دې صورت سره ته دننه کړی یا داخل کړی جنت ته. نو صحیح د سوره اخلاص سړی وایي، خو بیا موږ دا وایي چې کله یو طریقه کله
بله همیشوالی په یو صورت یا په یو آیت باندې هغه نه دی پکار. بله مسله د ورو 4 رکعته ذکر کړو او ښکاري داسې چې د 4 رکعته په یو ځای کوي. ګوره د نفلي مانځه طریقه دا ده د شپې او د ورځې چې هغه به 2 رکعته کې، الا دا چې شریعت کې یو مسله راغلي چې 3 رکعته کې یا 4 هغه جدا مسله ده. نور عام نفلي مونځ دا به 2 رکعته کې. او ځکه روایت کې راځي صلاة اللیل والنهار مثنا مثنا، د شپې او د ورځې مونځ د 2 رکعته کېږي. والله اعلم. دا ورور وایي چې ما د یو جنۍ سره واده وکړو د هغې د پلار په رضا باندې، خو د واده نه بعد دا پته ولګېده چې دا سړی د هغې حقیقي پلار نه دی بلکې د هغې د مور خاوند دی. نو دا واده صحیح دی او که نه؟ وی د هغې رور شتې، هغه رور یې خبر و په هغه ټایم باندې او هغه څه ونه وي. خو دومره ده چې د جنۍ پلار او نیکه څوک نشته. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د مور خاوند دا د جنۍ دپاره ولی نشي جوړېدی. د مور خاوند دا د جنۍ مشر نه دی. په نکاح کې به تپوس د هغه چا نه کېږي چې هغه د دې زنانه شرعي مشري. یو هسې عرف کې خلک وایي دا مشر دی. یو چې یو ښځه بل سړي ته واده شوه او د دې ښځې سره لور هم ده، د هغه کور کې پاتې کېږي، لازم به وي چې د کور مشر څوک دی؟ ښځې را خاوند د کور مشر نه دی، خو دا عرف کې مشر دی. شریعت کې د دې زنانه دپاره په نکاح کې ولی دغه سړی نه دی کوم چې د مور خاوند دی. دغه شان ماما شو یا نور هغه خپلوان شو چې شریعت هغوی ته دا ولایت نه دی ورکړی. د جنۍ ولی څوک دی؟ هغه خپلوان دي چې هغو ته عصبه ویلی کېږي، نږدې، بیا په هغه پسې نږدې، بیا په هغه پسې لکه پلار. ټول اول پلار راځي، پلار، بیا نیکه، بیا زوی، بیا خپل ورور، بیا هغه ورور چې کوم د پلار نه دی، او داسې په دې ترتیب سره دا خپلوان روان دي. بیا وروسته تره. خو د مور طرف ته چې کوم خپلوان دي یا هسې عام خپلوان چې کوي هغه د دې جنۍ مشران نشي کېدی چې په نکاح کې د هغوی نه تپوس وشي. نو که چېرته یو سړی راولګي د یو جنۍ سره نکاح وکړي د داسې چا په رضا باندې چې هغه د دې جنۍ مشر نه دی، نو دا نکاح کېږي او که نه؟ نو دې به 2 حالات. یو دا که چېرته دغه سړی څوک چې اجازت ورکوي دا د دې جنۍ د مشرانو وکیل کړی د خپل طرف نه، نو بیا خو صحیح دی. لکه که چېرته د دې جنۍ وایي رورې شتي، دلته دې ولي څوک دی؟ رورې ولي دی، مشر دی. که چېرته دې رورې دغه سړي له اجازت ورکړی، دا د دې د مور د خاوند چې دی، جنۍ د مور د خاوند، که ده له اجازت ورکړی ته زما د طرف نه وکیل شو، زما د طرف نه کښېنه او زه پرې راضي یم، نو بیا د نکاح صحیح دی که نه صحیح؟ صحیح دی. ښه، او که چېرته دا کار وشي او دې کوم چې اصل ولی دی د دې جنۍ هغه دله وکالت نه یې ورکړی، یعنې دی وکیل کړی نه یي، نو دې ته فقها او علما وایي نکاح الفضولي. دې ته نکاح الفضولي ویلی کېږي. په دې کې د علماو اختلاف دی ذاغیر نظم، خو راجح قول هغه دا دی که چېرته دا رور پې خبرو چې او د دې جنۍ خبره روانه ده د واده، او دا زمونږ د مور دا کم خاوند چې دی دی به پکې کینی او دی د هر څه نه خبر دی، نو دې ته تفویض عرفي ویلی کېږي. یعنې عرف مطابق د حالاتو مطابق داسې ښکاري چې دی په دې باندې څه دی؟ په دې راضي دی. داسې ما خلاصه ذکر کړه، اگر که تفصیلي مسله ده. ځکه چې وایي رورې خبرو، ښه رورې واده کې هم حاضر شوی دی ولیمې ته، او په دې هر څه کې رورو دلیل دی په دې باندې چې دی راضي و. او بیا چې دا سړی د دې مور دا خاونې په نکاح کې ناست دی او رور تی خبر دی، دا هم یو قسم لکه اگر که ده په خوله اجازت نه دی ورکړی او نه یې وکیل کړی، خو یو قسم تفویض یې ورکړی ځکه چې دی ته خبر دی. نو انشاءالله دا عقد چې دی او دا نکاح چې دی دا صحیح ده. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې د بعضو ځایونو کې یو عادت دی، هغه دا چې په دې قبرونو باندې دا بوټي نهالوي،
او په مقبره کې بوټي نهالي چې دا ونې او بوټي دا پکې ډېر شي. او بعض خلک راځي بیا دې قبرونو باندې اوبه اړوي، یا پې اوبه نولي، یا د بوټو دپاره یا د قبر والا دپاره. نو دا کارونه څنګه دي؟ الجواب، دا خبر یاد ساتل پکار دي چې مقبره دا د مړو د ښخولو ځای دی، دا د بوټو د نهالولو ځای نه دی. مقبره دا د بوټو د نهالولو ځای نه دی، دا د مړو د ښخولو ځای دی. او دا نن سبا چې دا طریقه راوتې د مسلمانانو چې کوي ده چې قبر له ځي او ګلونه پرېږدي او ځان سره یې پوره دغه راغستی لکه واده له چې روان وي. پوهېږئ مې که نه، پوره داسې پوره یو شی راغستی د ګلونو ګلدسته او په هغې کې خط هم ایښودی او هغه به په قبر باندې کېږدي. دا د انګریزانو طریقه ده. لیدلي مې که د انګریزانو په مقبره کې چېرته تېر شوې یا دې راواړوي پرې نیټ کې او سرچ وکړي د انګریزانو د مقبرې راواړوي، دا ټولې د ګلونو نه ډکي. او هغوی طریقه دا ده او دا د هغوی لاسنیوه او تعزیت دی چې کله ځي نو دې قبر له به ته یو ګلدسته ځان سره وړي او یا به پې ډیوه بلې. او د دواړه عادتونه جاهلانو مسلمانانو ته راننوتي دي. نو ته به وینې په مسلمان ملک کې په مړي پسې به ماتم څنګ کې یو غم ډیوې به یې بلې کړي، هغې ته به ناستي، تصویر د مړي پروت دی او د هغې نه ګیر چاپېره ډیوې پرتې دي. لیدلي چېرته؟ دا د مسلمانانو طریقه ده، دا د مسلمانانو طریقه خو نه. او یا به هر یو راځي ګلدسته به راوړي او په قبر باندې وږده وي کې خط پروت دی، د پلاني طرف او پلاني طرف، او ګلدسته به یې جوړه کړي د زړه په شکل کې. دا کوم ځای کې راغلي دي؟ نه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده، نه د صحابه کرامو، نه د تابعینو، نه د دین د مشرانو. نږدې وخته پورې دا طریقه نه وه، خو دا چې کله مسلمانان د خپل دین نه ناخبره شو او متاثره شو د انګریزانو نه او د یهودو نصارو او د هندوانو نه، او کله چې فلمونه او ډرامې وکتې او کله د دوی نه خپل دین لاړ او هسې په نوم مسلمانان پاتې شو، یو څو عبادات بس هغې نه پوره خبر نه، نو په هغو کې دا طریقې راغلې. نو مقبره دا د مړو د ښخولو ځای د ګلونو ځای خو نه دی. کیدی شي دا کسان هغه حدیث دلیل کی. کوم حدیث؟ چې رسول صلی الله علیه وسلم په دوه قبرونو تیر شو. عبدالله بن عباس روایت ته په صحیح بخاري کې دی، مر النبي صلی الله علیه وسلم بقبرین، رسول صلی الله علیه وسلم په دوه قبرونو تیر شو او په دې دواړو باندې عذاب دی. د یو چغلخور دی، دا دویم چې دی د میچازو د دارو نه به ځان نه ساتو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو شنه لښته راواغسته، هغه یې په منځ باندې نیمه کړه، دوه ټوکړې کړه، یوه یې په یو قبر نهاله کړه، بله به بله، او دا وی لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا، یا یخفف عنهما. نو وی کیدی شي چې د دې لښتې د وچېدو پورې الله د دوی نه عذاب څه کي؟ کم کي. نو وګوره رسول صلی الله علیه وسلم لښته نه نهاله کړې. دلته یو څو خبرې، که څوک دا حدیث په دلیل کې بیانوي نو دی خطا شوی دی. د دې د لاسه که چېرته دا طریقه د هر قبر سره کول پکار وی، نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم د هر قبر سره کولی، خو د هغه نصیب د دقه یو قبر مبارک کې راغلی ده، بل چې کې دا نه راغلی. پوه شوي بې که نه؟ صرف دقه یو قبر سره دا کار کړی، بل ځای کې نه دی کړی. دغه شان که چېرته دا طریقه بیا کول پکار وی د امت له، نو د صحابه کرامو نه به نقل وه، بیا د تابعینو او دا سلسله به موږ ته داسې راغلی. د دین په مشرانو کې خو چا هم دا کار نه دی کړی. دویمه خبر هغه دا ده، په دې کې په مړي باندې بدګماني ده، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې دواړو ته څه میلاویږي؟ عذاب میلاوي. اوس ستا مثال کې پلار مړ شو، خښت یې کو، ډایرکټ دې بېر لښته نهاله کړه، یا به زما پلار باندې عذاب شروع شوی دی، یا زما په ورور عذاب دی، یا مې په ښځه عذاب دی، یا په مور عذاب شروع شي. دا خو ته بدګماني کوي. ګمان خو به ښه ساتي، امید به د الله نه ښه ساتي چې زما دا مړی به الله به وبخي. بله خبر هغه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خو الله ووایي چې په دې قبرونو والا باندې څه دی؟ عذاب دی. نو تا ته چا ویلي چې په دې قبر والا باندې عذاب دی؟ او ته خو الله ووایي، ته خو وحي کېده چې دې دوه قبرونو والا باندې عذاب دی. تا ته چا ویلي چې په دې باندې عذاب دی ته بې بوټي نهالې؟ بله خبره وایي دا د دې دپاره
دا پې موږ دې دپاره نهلو چې دا بوټي د الله تسبیح وی، پاکي بیانوي. نو چې کله د الله پاکي بیانوي نو دې قبر باندې عذاب نه وي. نو الله قرآن کې وی ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. الله وی هر مخلوق زما تسبیح بیانوي، هر مخلوق. دا خاورې دا مړی چې پکې خښ دی دا هم تسبیح بیانوي، او دا وچه لکړه او وچ بوټی او ختم چې مړاوی هغه هم د الله پاکي بیانوي. نو بیا دې شنې لښتې او دې بوټو ته څه ضرورت شو؟ ته زما دې خبرې ته سوچ دی که نه؟ ښه. نو بله خبره دا اوبه چې خلک بیا د بوټو دپاره دا اوبه ورړی چې دا بوټي غټ شي او دا ونې غټې شي، دغه اوبه بیا دې قبر ته کوزیږي او دې مړي دا قبر ټول ګډوډ کېږي. بلکې لکه دې رور چې ویلي بعض راځي اوبه په دې قبر اړوي، بعض خو دې دپاره راځي جاهلان وی دا اوبه به په دې قبر باندې وراچی نو دا دې مړي له فایده ورکوي، قبر ورته دننه یخیږي. دا عجیبه خبرې دي او عجیبه بدعات او خرافات دي. قبر په اعمالو باندې یخیږي، دا په اوبو باندې نه یخیږي. او قبر په اعمالو باندې ښایسته کېږي. دا په دې نه ښایسته کېږي چې ته پې له پاسه روښام ولګې، او دا په دې نه ښایسته کېږي چې ته پې له پاسه ښایسته ښایسته بوټي ور واچي. قبر ښایسته کېږي په دې چې دا څوک چې پکې خښ دی د دینداري کړي. او یو سړی مړ شي دینداره په ځنګل کې او زناورو وخوړو او دا غوښه یې زرې زرې شوه، څه د یو خېټې ته لاړه څه د بل خېټې ته لاړه، دا سړی جنت ته ځي. قبر یې سره شتینه هغه خېټې د زناورو هغه د قبر شو او لاړ سړی چېرته؟ جنت. اعتبار اعمالو له دی، اعتبار دی له نه دی چې ته به قبر باندې اوبه وراړی. زموږ دا خلک عجم چې دي عموما عجم دوی په دې قصو سخت مین دي. قبر برابر که، اله لږه خاوره دې راښویدلې ده برابرې که، اله زر زر کاڼي برابر که، او له زر یو بس نوم پې ولیکه او یو بس روښام پې ولګه او جو پلار مې او جو مور مې. د مور پلار سره د ښو کولو نورې ډېرې طریقې دي. او په دې مدینه کې څومره برکتي ځمکه ده، په دې کې څومره منافقان چې دغه ښخ کړی شوي دي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مړه، خو په دې مدینه کې ښخېده، د هغوی له څه فایده ورنه کړه. ورکړه له څه فایده؟ هېڅ فایده ورنه ورکړه. ځکه چې دارو مدار د اعمالو باندې دی. بلکې ګوره ښکلی دلیل مې ذهن ته راغی، عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو چې کوم مشر و چې مړ کېدو نو د رسول صلی الله علیه وسلم کمیس ورته اچولی شوی په کفن کې، ځکه چې زوی هغه زوی نوم عبدالله و، هغه مسلمان و صحابي و. هغه راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته پلار د هغه پې مین و، نو د هغه دا سوچ وکړه چېرته زه د رسول صلی الله علیه وسلم دا کمیس والم په دې کې کفن کم وکړه چې ته الله پې رحم وکړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د زړه ساتلو دپاره او دا چې د هغه د قوم متاثره شي او د منافقت پرېږدي او اسلام ته راننوځي، خپل کمیس وله ورکو. خو هغه کمیس عبدالله بن ابی بن سلول له څه فایده نه ده ورکړې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمیس چې په هغې کې یو سړی ښخ شوی دی هغې ورله فایده نه ده ورکړې کله چې د هغه سره ایمان نه و. یو سړی په قبرونو باندې اوبه ورړی چې دنه مړو ته قبر یخي، دا چا ویلي دي؟ ها، مستحب طریقه ده چې کله مړی په اوله کې ښخ شي او قبر جوړ شي، رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي لکه کله چې خپل زوی ښخو ابراهیم، نو په دغه ټیم کې پې اوبه شیندلې وي او دا د دې دپاره چې دا خاوره کلکه شي، بیا صحیح ده. بلکې که بیا وروسته هم ضرورت راغی لکه یو سړی ورغی او قبر ټول ګډوډ شوی دی او دی پې لږې اوبه ونولي دې دپاره چې دا قبر برابر شي دا خاوره کیني، نو څه خبره نه، ځکه چې علت موجود دی، وجه هغه دا دی چې د قبر دا خاوره دی وایي چې کیني بس. نور دا عقیدې ورسره نشته چې دا اوبه مړو ته رسي او دا به هغوی چې سکي او یا به هغوی ته قبر یخیږي، نو دا ټول باطل کارونه دي. او زمونږ دا قصه د دې قبرونو سره داسې عجیبه ده، دا یو حقیقت ته وایي. زمونږ قصه
زمونږ د ملکونه چې دي او د صوفیه حضرات چې دي او د پیران او باباګانو والا او مریدانو والا د دوی دا قصه د قبرونو سره عجیبه غونته کېده. یعنې هغه ځي له به ډېره ترجیح ورکوي او داسې قصې به ورله جوړېږي، داسې کارونه به ورله راوباسي چې هغه قرآن او حدیث کې دی. یعنې شریعت کې مقبره دا ځای د مړو د ښخولو دی. اولنۍ خبره دا ده، مړی د ښخ کو د قبر د جوړولو طریقه ټوله شریعت ښوولې ده. د هغې نه بعد تا ته شریعت دا وی کله نه کله دې مقبرې ته ځه د زیارت دپاره او دې مړو ته دعاګانې کوه چې الله یې وبخي او ته چې عبرت واله چې تا ته آخرت او مرګ رایاد شي. بس دا د مقبرې قصه ده. او د قبرونو احترام کوه. احترام څنګه؟ له پاسه پې مه کښېنه، هلته اودسمات یې مه کوه، پخوه یې مه، نومونه پې مه لیکه. دا د قبرونو احترام ده. دا شریعت تا ته ښوولی دی. خو هلته آبادیانې جوړول او هلته ګلونه نهالول او قبرونو باندې په مخه اوبه شیندل او قبرونه سټل او قبرونه ښکلول او د قبرونو نه خاورې کور ته راوړه، قبرونو نه طواف کول، قبرونو ته سجدې لګول، قبرونو والا ته رامدد شویل، ټول د شریعت خلاف کارونه دي. ځکه زموږ په مقبرو باندې چې هلته تېر شي نو ته به حیران شي چې دا مقبره ده که دا چېرته ډولۍ یې دلته تیارې کړي دي. دا پریرې به پرتي او دا جنډې به ولاړې او داسې نه ښکاري لکه دا چې ته دغه راغلی مقبرې ته او عبرت به څه والي د دغه ځي نه. یعنې اوس ته دلته مقبرې ته لاړ شه او ته دا ټول قبرونه وینې خاوره په خاورو کې، ټوله خاوره ده، سوچه خاوره، نه دنګ قبر شتي، نه سیمټ شتي، نه روخام شتي، نه نومونه شتي، نه جنډې شتي، نه پریرې شتي. او ته دې منظر ته وګورې په تا باندې یو ناشنا کیفیت راشي د جسم د ویښته د سړي ودرېږي، سړی عبرت والي، سوچ وکړي، فکر وکړي چې دا د انسان اخرنی انجام دی. خو چې ته یو مقبرې ته ورننوځې او په هغې کې 2 کمرې چتې پکې ودرولی سم آبادي ولاړې او پریرې او نومونه دې نه به ته څه عبرت والي؟ هغو خو د دنیا مقبرې ته وړې ده. یعنې آبادیانې کول دا د کوم ځای کار دی؟ دنیا والو سره ښایي د آخرت هغه بازار ته هغه آبادیانې او دا قصې هلته وړي دي، نو ته به عبرت د هغه ځای نه څه وایې؟ د بقي مقبرې ته به تاسو تلئ کومه چې مدینه کې ده، لیدلې ده که نه؟ په زرګاو صحابه کرام پکې پراته دي. کوم ځای کې دربار دی، کوم ځای کې دنګ قبر دی، د کوم ځای کې جنډه لګېدلې ده، کوم ځای کې پریرې پرتې دي، کوم ځای کې بوټي نهل کړي دي، په کوم ځای کې په قبرونو باندې اوبه وراړئ. د دې نه عبرت والی که نه؟ دغه اولیاء الله دي، دغه بزرګان دي په صحیح معنو سره. جنتیان پکې پراته دي چې یو کې شک نشتی چې دا جنتي، دې خبره کې شک نشتی چې هغه جنتیان دي. او زمونږه به دومره ګټه غوغا جوړه کړي چې سړی به ورته حیران شي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. همدغه رور یو ډېر ښایسته سوال کړی دی. بعض خلک دا وایي چې کوم قبر باندې شین بوټی راوخیږي نو دا قبر والا دیندار وي. دا د عوامو منځ کې دا خبره چلیږي. او دا صحیح خبره د عوام دا قصې کوي چې کوم قبر باندې بوټی راوخیږي نو دا قبر والا صحیح دیندار وي. نو دا خبره بې اصله ده، بې اصله. شریعت کې د دې خبرې هېڅ اصل نشتی. قرآن او حدیث کې په یو ځای کې دا خبره نه ده راغلې چې کم سړی ښیي نو د ده په قبر باندې به بوټی راخیږي. بوټی د ښه سړي په قبر هم راکتی شي او د بېدینه سړي په قبر هم راکتی شي. او دې سره څه کار نه شي دا ښه سړی که دا بد سړی. کوم ځای نه دا علامات راوړي پته نشته. کله به وایي جنازه یې سپکه وه، دیندار یاره وایي توبه جنازه یې درنه وه. نو مړی خو هسې هم درونی چې به یې بدن غټ وي، ښه درونی. نو دوی به وایي دا اوس د عوامو یو دغه جوړ کړی دا. عوام هم چا نه به یې اورېدلي چې جنازه سپکه وي نو دا سړی څه دی؟ وایي دا ورسره ملایکو جنازه اوچته کړې دا سړی ښه سړی دی. او چې جنازه درنه وي نو بس دا سړی چې دی بېدینه دی، ځکه چې جنازه یې درنه وه. نو دا قسمه خبرې دا خزعبلات پالتو خبرې دي.
او بس دا قصې به هلته چلېږي د پلاني په قبر باندې بوټې راوخته وي ډېر د قبرونو خوشبو ډېره زر هلته روانېږي د دې بعضو خو بل څه کار نشته خو که وړي کونته کې ملا ګوټه هم مړ شي او خښې کېږي وایي جي داسې خوشبو روانه وه ټول کیلی خوشبو ټول کیلی د هغې لپاره بیا موږ دې نه منکر نه یو دا کیدی شي چې کله الله داسې کوي چې د یو نیک سړي کرامت او عزت راښکاره کوي او داسې وشي خو دا کله ناکله همیشه خو دا قیسه نه وي چې ډزه خوشبوره روانه ده ډزه خوشبوره روانه او دنیا غټ غټ دینداره مړه شوي دي د هغوی د قبرونو خوشبو نه ده تللې نو بس موږ هم دغه قیسو ته پراته یو خو که چېرته چا معمولي اشاره وکړي چې پلاني قبر سره خوشبو ده یو سبا له میلې لګېدلي خلک هلته پراته بیا لوی تجارت د هغې نه جوړ شي رو 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 اوله کې څه چل کړی اوله طریقه ده یې ګوره ښه چې اوله کې د एकदम دربار او درګاه نه جوړوي ځکه چې بیا پرې رد کې کېدای شي ته ورته ووایي چېرې تاسو خو پوره بلډینګ ودرو نو اول به څه چل وکړي هغه دغه چې هغه قادري و که نه سر ممتاز قادري و هغه چې مړ شو او دا طریقه صرف د هغه د قبر سره نه دی شوي دا اکثر قبرونو سره دوی دا چل کوي چې یو مشهور سړی مړ شي یا څه قصې کړي مړ شي نو اول داسې چلو شو چې چټایانې یې خورې کړې او هغې ته به یو څو کسان ناست قصه د څه نه شروع شوه د چټایي نه شروع شوه بس چټایي پرته ده او قبر ډوب دی په سرو ګلونو کې یعنې قبر پته هم نه لګي چې کوم ځای کې سر دی کوم ځای کې خپې دي هغه مکمل ډوب پروت دي او یا پې په قبرونو باندې څه کوي لکه مخکې ورځو کې یو مولوي صاحب مړ و د هغه په قبر باندې په کاڼو کې ګلکاري کړې وه په کاڼو کې ګلکاري په قبر باندې شي نو دا قصه د چټایانو نه شروع شي نو بیا ویې لکه دا خلک راځي او داسې مشران پکې وي چې کرسۍ ولې نه ږدئ بیا قصه دویمه مرحله کې کرسۍ ته واوړي نو کرسۍ چې ورته کېږدي نو بیا ښه برابر دلته د اوبو لږ سسټم جوړ کړي ځکه خلک تږي کېږي نو صاحب لنګر منګر پکې هم چېرې وي چې دیګ میګ راوړي ځکه چې دا خلک دومره روان دي او رو 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 او درګاه او دربار او بیا جو خلک راځي هغه ته را مدد شوی او دا دیګونه پخېږي او دا زنانه را ماتېږي او دا ماشومان او دا بوډاګان نو که بیا دې غږ وکړو چې دا کار ناروا دی یو الټه په تا باندې به د کفر فتوې ولګي او په تا باندې به د ګستاخ فتوې ولګي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او اوس الحمدلله خلک پوهېږي ډېر حده پورې په دې مسلو باندې مخکې ورځو کې مې یو ویډیو کته یو کس چېرته پلار خبرې وکړه چې که نه هغه پوخ کړی و بیا ورانه و په دې فیسبوک باندې ویډیو ډېره چلېده لیدلې مو که نه نو هغه چېرته دا مسله اورېدلې دا قبر پوخ قبر چې د هغه یې بیا کچه کړو نو خلک اوس الحمدلله په دې خبرو ډېر حده پورې پوه شوي دي چې په شریعت کې دا قصې دا نشتي مقبره دا د عبرت د اخیستو ځای دی د مړو د ښخولو ځای چې ته هلته لاړ شي او ته په رښتیا په یو سوچ کې پرېوځي چې دا مرګ را روان دی څه کول پکار دي دا مقبره ده خو چې دا بادیاني پکې او دیګونه چې دیګونه تا ته په مقبره کې باندې ته آخرت سوچ کې ته به سوچ کې چې مرګ را روان دی مخې ته دې غوړې زیړې وریجې پرتې او ته دې سوچ کې چې آخرت را روان دی مرګ را روان دی او بیا ولیاذ بالله نو نشه ییز به ځي د نشو دپاره به مقبرو کې به پراته څاروي به مقبرو کې ګرځي دی اودسماتې له ولیاذ بالله دا ګوره کمې درجې ته را زړه ورسي دومره غافله دی چې دی ځي په مقبره کې هلته اودسماتې کوي نو په دې مسله کې د قبرونو دا مسله چې د مقبرو ده دې کې زموږ د خلکو نه لویه کوتاهي کېږي او د ګټه وجه دا دی چې هغوی ته دا مسله بیان شوې نه ده مولیانو صاحبانو اکثرو هغو ته نه ده بیان کړې بلکې هغوی پخپله په دغه قصو کې پراته وو نو چې په دغې کې پراته وو نو هغوی به عوام څه خبر کړي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې په دې عام لاره کې یا عام ځای کې سړی لاړې توکي دا به حرامي جواب د دې مسلې دا دی چې
یو سړي ته ضرورت راشي لاړو توکلو ته او دی ځمکه کې په هر ځای چې لاړې توکي دی کې څه حرج نشتي، خو دا خبره یاده کړه چې شریعت موږ ته ادب ښوولی دی او شریعت زموږ نه ادب غواړي. او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله درانه کارونه خوښ دي، سپک کارونه د الله بدي شي. دروند کار څه دی چې کوم خلک کوم کار ته ادب وایي هغه عملي که، چې کوم کار کرکجن او سپک ګڼي د هغې نه ځان لرې ساته. دا کار خلک سپک ګڼي، خو یعنی اوچت خوی والا خلک یې سپک ګڼي چې اوس داسې وګوري چې هغه هم دغه قصه کوي، نو خو یو سړی به وایي چې دی خو یې سپک نه ګڼي. زه یو کس داسې نه یم چې روان یې هغه ځان له پخپله په دغه مرض کې اخته وي. یعنی عام چې کوم داسې اوچت خوی والا خلک وي او پاک صفا خلک هغوی دا کار بد ګڼي. لاره کې سړی سمه توف او لاړې توکي او د چا په مخ کې بل کرکجن کار دی، لکه لاړو ته که څه سړي ته کرکه پیدا کېږي. نو که چېرته څوک په لاره رواني او د ده ضرورت راشي لاړو توکلو ته، نو په منځ کې لارې په منځ کې یې لاړې نه توکي، لږ سیټ دی چې لاړې دې وتوکي، یا ورسره ټیشو یا رومیال څه کپړه څه ورسره په هغې کې دې وټوکي، او که نور هېڅ ورسره هم نه وي ودې توکي او په دې خپه دي بیا خښه کي. لکه دا حدیث کې هم داسې راغلي دي، حدیث کې دي دا صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم جومات ته ورغی او د جومات د قبلې په دې طرف کې دغه دیوال ته چا لاړې توکلې وي، نو ډېر سخت غوسه شو په دې باندې او بې ادب وښو. هغه دا وي که تاسو کې څوک لاړې توکي نو ګس طرف ته دې وتوکي، د خپې لاندې دې وتوکي، او که دغه هم نشي کولی نو رسول الله وسلم یو کپړه راواغسته په هغې کې لاړې وتوکلې بیا بیا کپړه را بنده کړه. وایي داسې دې کوي. او یو روایت کې داسې راځي چې وبزق تحت رجله ودلکه، د خپې لاندې لاړې تو کړي او بیا بیا خپه داسې راښکوده. نو دا طریقه ده، دا ادب دی. که چېرته ضرورت راغیم نو سیټ ته شه، کپړه راواله، ټیشو راواله. زما خو ټیشو کپړې ته خو عامې دي، که بیا هم نه لاړې دې وتو کړي یو ځای کې بیا پرې دا خپه داسې راکاږه. کله سړی په لاره روان وي که نه، سړی په لاره او چا لاړې تو کړي هغې ته سړی وایي سړي ته کرکه پیدا شي. دا کار کرکجن دی او مسلمان له پکار دی چې په ده کې اوچت آداب دننه وي. دا بعض موږ لیدلي خفه کېږئ به نه، کومه خبره چې حقیقت ته خو به کوي تو به یې کړي چې په هر ځای کې وایي سړی سپک ښکاري، یا دقه شان په لاره کې رواني پوزه به سوړ کړي. دا کرکجن کار. بیا به لمن راولي به یې به پوزه پاکه کړي، یا ګوتې څښه یا که ګوتې به په کپړو راکاږي. یعنې په دې کې که اوس یو سړی ماته وایي چې غریبي ده، غریبي ده ځکه زه لارې په منځ کې توکم. غریبي ځان له شی دی، ګندګي ځان له شی دی. یو سړی غریبي صفایي او غریبي دې حده پورې نه شي چې یو سړی صفایي خیال نشي ساتلی. ځکه دا سپک خوی نه به ځان لرې ساتي. په سپکو خویونو کې یو دا دی خلکو مخکې لاړې توکل، خراش کې توکل، پوزې سوڼول. دغه شان لکه مجلس کې به ناست اډرقی به خوله به وازو کې اډرقی به وشي لږ په طریقه خلک خولې ته څه شی ونیسي، د خولې نه دې بینځي، خوله دننه ښکاري. ادب دې ځان کې راوسته پکار دي. یا مثال کې خوب ورغلی خوله به وایي جومات کې دننه په مانځه کې حیا ولې د الله نه هم نه ورځي. یعنې کله چې سړی د انسان سره ناستي چې دروند خوی والی، هغه د انسان په مخ کې دا خوله داسې ورانه نه شي وازولی، حیا وله ورځي. او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چا له اګرمی ورشي نو چې څومره کوشش وکړي بندولی شي بنې که، او که نه نشي منع کولی نو بیا ورته لاس ونیسه، کپړه ورته ونیسه خولې ته دي. موږ ته شریعت اوچت آداب ښوولی دي، اوچت خوی یې موږ ته ښوولی، او دا په بل یو ځای کې تا ته نه میلاویږي، دا تا ته صرف په دې دین کې میلاویږي. نو دا خفه کېږئ به نه. ما ډېر لیدلي دي داسې زموږ په دې معاشره کې. زه ګوره ټوله خبره د خپلې معاشرې کوم، د پښتنو کوم، ګورئ د بل قوم نه کوم. یا په لاره کې پوزه سوڼول د خلکو په مخ کې، هغه پوزه چې سوڼ کې بیا لمن راوچتول به یې پوزه پاکول،
خراش کې د خلکو مخ کې توکل، لاړې توکل، اګرمي کول، خوله وازول د وران ورانه، اډرکي د خلکو په مخ کې کول، اپرنجې کول، داسې اواز به راوباسي ته به وایي یا الله چې ګوره څه دبا کوو شو که څه چلو شو. دا ادب خلاف خبرې دي. دروند سړي پورې دا کار مزه نه کوي. والله لکه کله ناکله سړي له په یو مجلس کې ناست که نه او دا کار نشي کولی، دا حیا والا ورځي داسې هسې لکه دا ځای ګریږي یا دا ځای پوزې سر ګریږي، سړی داسې نشي کولی چې یاره دا مخامخ خلک به څه وایي، دا څنګه سړی اپرنجې به وکړي یا ټوخی به وکړي بد او د خلکو په مخ کې نه خوله خوا کوي نه پوزه خوا کوي، او چې ته ورته خبره وکړې نو هغې به غوسه شي. دا د غوسه کېدو خبرې نه دي، د ادب په ځان کې راوسته پکار دي. شریعت زموږ نه اوچت آداب غواړي. نو که لاړي یو سړی توکي نو سیټ ته دې وتوکي، که ضرورت راغی، هله بې ضرورته نه، سیټ ته دې وتوکي یا دې په ټیشو په کپړه کې وتوکي، او چې کوم ځای کې وتوکي نو پیزار دې پې راکاږي. دا یو روز سوال کړی دی چې زما مور مړه ده او ما څو پیرې په خوب کې ولیده چې هغه اوبه غواړي. د دې به څه مطلب وي؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې یو خو د خوبونو دا تعبیر اولنۍ مسله ده چې دې ټیم موږ سره نه وي دومره، او اکثر چې دا ډېر ما پسې دا رونه راځي او دا خویندې او میسج او رابطې او موږ خوب ولید او دا او دغه او داسې، نو که دې ته کېناستې نو بیا به دې ته ناستې، بیا بل طرف ته خوا دې خوا کېږي. ځان له یو علم دی، داسې اسان کار نه دی. دا به سوچ کې، دا به معلومات کې. بله غټه خبره دې کې دا ده چې تعبیر کله راوباسي که نه، نو چې دا مخامخ سړی دې نه یي لیده، چا چې دا خوب لیدلی چې دې دې نه یي لیدلی او دې دې نه یي معلوم کړی، هغه وخته پورې تعبیر صحیح نه راوځي. لکه اوس یو سړی خوب ویني، دی دینداره دی، د ده دپاره تعبیر بل شی نه، یو سړی بېدینه دی، د ده دپاره بل شی نه. یعنی امام ابن سیرین رحمه الله پسې یو سړی راغی، وایي ما خوب کې لیدلي چې زه اذان کوم. بل راغی وایي ما خوب کې لیدلي چې زه اذان کوم. نو هغه یو ته وایي ته به حج له ځي، هغه بل ته وایي ته به غلا کوې. خلک حیران شو چې دا دواړو خوب یو شان دی. نو ولې دې دا فرق وکړو؟ هغه وایي دا اولنی دینداره و. ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي وأذن فی الناس بالحج، خلکو ته اعلان وکړه، اذان اعلان ته اعلان وکړه د حج. دا دویم بېدینه و، د الله نه لرې سړی و. نو د دې سره مناسب دا و فأذن مؤذن بینهم ای ایتها العیر انکم لسارقون. یوسف علیه السلام قصه کې وکړه، اذان کوونکي اعلان کوونکي اعلان وکړو چې ای قافلې تاسو څه یې، تاسو غلی د باچا پیاله چا پټه کړې ده. نو دا خلکو سره تعلق ساتي. بله ورځ یو چا سوال وکړو د یو عالم نه چې ما خوب لیدلی دی چې سپین ویښته زما د پوندې لاندې راختلي. نو دا د یو څو علماو ګروپ ته مجموعه ده، د پاکستان غټ غټ علما پکې دي. نو زه هم په هغه مجموعه کې یم. نو په هغوی کې یو دغه شیخ چې دی په دې تعبیر راویستو کې انتهایي تکړه دی، دی تخصص دی. نو د هغه ته دا سوال چا راولېږو چې شیخ صاحب که ته دې کې دا جواب راکړې، ځکه چې هغه بل عالم و ځان له حیران کړم چې د خپې لاندې سپین ویښته راښته او کس په مخه معلومات کوي. نو هغه دا وویې چې سپین ویښته عزت دی. دا خو قرآن او حدیث دا خبره ثابت ده، سپین ویښته عزت دی. خو ویښته خو د پوندې لاندې نه راخیږي، راخیږي؟ او دلته سپین ویښته کوم ځای کې راختلي؟ د پوندې لاندې دي. نو دله به الله د داسې ځینې عزت ورکوي چې د ده په ګمان کې به نه راځي. یعنې چا دا ګمان راته شي چې خپې لاندې به ویښته راوخیږي؟ نه. نو دقه شان
دله به الله داسې ځینې عزت ورکوي چې ده په ګمان کې به هم نه راځي. نو دا ځان له یو علم دی. او لا بعضې خو نن سبا تجارت جوړ کړی دی، لایف بناسي په فیسبوک او په یوټیوب، او خوبونه ورته خلک رالیږي او هغوی جوابونه ورکوي. او په دغه چینلو چې څومره ګڼئ که نه، دا به بل ځای کې تا ته نه میلاوېږي. لکه دغه خوبونه دي او ډز او دوی په دغه لینډ کې وایي. مونځ اودس به نه کوي، خو د خوب تعبیر له په مولوي صاحب پسې راځي. یاره مولوي صاحب وایي خوب داسې ویلولم، نو ته یې دې نه ولې نه یېرېږې، ته چې را مونځ نه کوې. یېرې خبره خو دا ده، د یېرې خبره خو دا ده چې تا ږیره خریلې ده، ږیره وړه کې، بېدیني کې، حرام خورې. د یېرې خبرې دا دي. او یو خوب دې راغستی دی، کله به یو ځای ته ځي او کله بل ځای ته ځي. دا ځان له علم دی. ځکه اکثر زه ترې ځان سیټ ته ساتم د دې قصو نه، ځکه دې کې مصروفه شو نو بیا بل کار نه شي کولی. بیا به دقه ګورې او دا رموز او دا داسې او دا داسې او پلانې څنګه او هغه داسې. خو دا یو سوال مخې ته راغی، ما زه دې به جواب وکړو. تعبیر د دې مشهور تعبیر چې کوم دی هغه دا دی، والعلم عند الله. چې کله دې مړی ولیدو په خوب کې او هغه اوبه غواړي که نه، نو دا مړی د دې ژوندونو دعا غواړي. ولې؟ ځکه چې اوبه دا رحمت دی، اوبه رحمت د الله دی. او دې څه غواړي؟ اوبه غواړي که نه. نو معنی دا چې دې د دوی نه د رحمت سوال غواړي چې زما دپاره د الله نه رحمت وغواړي. او یا په ده باندې د چا قرضه ده، څه حقوق یې پاتې دي، نو په کار دا ده چې دا کشران دغه حقوق هغه ادا کړي. دوو خبرو کې یو وایي، یا خو په ده باندې څه حقوق پاتې دي او دې کشرانو ته وایي چې دغه حقوق چې کوم زما په ذمه پاتې شوي دي هغه پوره کوي. د چا قرض پې پاتې دی، څه بله مسله. او یا دا چې زما دپاره څه غواړي؟ دعاګانې غواړي. دعاګانې غواړي. دا که چېرته ته په داسې عالم باندې پېښ شو چې هغه قرآن او حدیث نه د سوچه مسلې بیانوي او د قیسو میسو والا نه وي، نو هغه به راته ښکلی تعبیر بیان کړي او تا ته به طریقه وکړي چې مور پلار دپاره دعاګانې غواړه، یا د هغوی په نوم صدقه وکړه، داسې صدقه چې هغوی ته اجر ځي، یا که په هغوی باندې قرض حق پاتې شوی هغه ورکړه. او چې په دغه نورو یارانو باندې ورپېښ شوې دا درګاهونو او دربارونو والا او د پیرانو مریدانو والا، نو هغه به راته قصه به سمه اوږده کړي. چې قصه اوږده کړي نو د دوی پکې بیا فایده وي، او چې لنډی کې بیا خو تجارت نه چلېږي. کله به وایي چې او تا ته به وایي پلار مې دله خوب کې لیدلی او پټکی یې په سر نه و. اشاره دې ته چې پټکی وله واله، او لیدلی مې و خو جامې یې نه وي. او بس ومې لیدو پلار مې وایي چې مولوي صاحب له څه ورکوي، او لیدلی مې و اشاره یې کوله دې طرف ته، او دا عوام په دې کې رټینګ کړي. او دغه عوام کله ناکله خو زیم ښه کوي ورسره، ځکه چې موږ ورته سوچه دین بیانوو زموږ هغه نه مني، او یاره دا وابیان دي او دا داسې دی او دا دغه، او دغه قصې پې سمې خوږې لګي، دا پې دومره خوږې لګي چې تپوس یې مه کوه. نو والله اعلم د دې معروف تعبیر هغه څه دی چې مړی کله اوبه غواړي، یا دعا، یا پرې چا حقوق دي، او یا دا چې د دې لپاره څه صدقه وکړه چې څه خیر ده ته رسي. دا ورو سوال کړی دی، د الله دا نومونه په دې دیوالونو باندې لیکل او ځوړندول دا څنګه دي؟ دا مثلا مخکې ذکر کړی و څو پیرې، بیا به ذکر کو اهمه ده. ګوره د الله سبحانه وتعالی ښایسته نومونه دي، او دا نومونه الله ځان دپاره په دې ایښودي دي چې په دې باندې الله وپېژندلی شي، او د هغه عظمت، د هغه لویوالی د دې بندګانو په زړونو کې راشي. قرآن کې هم د الله نومونه راغلي، حدیثونو کې هم راغلي دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، د الله ښایسته نومونه دي، الله په هغې رابلئ. او د الله بې شماره نومونه دي، صرف یو کم سل نه دي. یو کم سل د یادولو فضیلت صرف راغلی دی بس،
چې چا یو کم سل نومونه د الله یاد کړو ځان به پوه کړو دی به جنت ته ځي. و دې مطلب دا نه چې صرف یو کم سل دي، د الله ډېر نومونه دي او د دې نومونو به تعظیم کې، قدر به کې، احترام به کې. او دا خبره د احترام خلاف ته چې ته د الله نوم په دیوالونو باندې لیکي. دا احترام نه دی، دا د احترام خلاف ته. ځکه چې یو سړی اوس راولګي او د الله نومونه راغستي دي په نقشو کې جوړ کړي دي یا په دیوال یې لیکلي، په دې باندې دوړه لګي که نه، نور په دې باندې ګندګي لګېدی شي. د وخت د تېرېدو سره د دې نه بعض ټکي هغه وران شي. دغه شان کیدی شي ماشومانان راشي دغه نقشه راولېږئ، کیدی شي نور څه پې ولیکي. نو قرآني آیتونه د الله نومونه د دیوالونو باندې ځوړندولو لپاره نه دي. ګوره دا بدعت دی، که دا په جومات کې او که دا په کور کې. جوماتونو کې هم نه دي پکار. صحابه کرامو دور تابعین یو نم دا نه ثابت چې هغوی دا کارونه کړي چې ته راولږه په دیوالونو باندې صورتونه لیکه. او بیا بعضو څه چل کړی صرف د خپل بیټک د ښایسته کولو لپاره د آیتونه یې ځوړند کړي. غوټه نقشه به یې راوړي، په هغې به سوره اخلاص، آیت الکرسي دا لیکلي. قرآن دې دپاره نه چې ته دیوالونو ته واچوه، او نه دې دپاره دی چې د انسانانو غاړو ته یې واچوه تعویضونه ترې جوړ کړه. قرآن دې دپاره دی چې سوچ پکې وکړه، فکر وکړه، تلاوت یې وکړه، عمل پې وکړه. دې دپاره الله قرآن را لېږلی دی. د الله دا نومونه د دې دپاره نه چې ته به دیوالونه ښایسته کړې یا تا په ګاډو باندې لیکلي یا الله. په ګاډي باندې لیکلي که نه لیکلي؟ ښه په دې ګاډي کې به دنه سندرې لګېدلي. دا بېادبي نه ده د الله نوم. د دې ګاډي اکسیډنټ وشي، دغه د الله نوم چې پې لیکلی شوی د هغه ګډوډ شي، دا بېادبي نه ده. او که چېرته موږ ته څوک ووایي چې ستا د پلار او د نیکه دا نوم داسې په دیوال لیکمه، عام دیوال باندې، موږ ته بېادبي کې ولې زما د پلار او د نیکه نوم دې ته پاتې شوي، ته په دیوالونو او په ګاډو باندې هسې لیکه؟ دا خو بېادبي کې ته د الله. نو څنګه د الله نوم او د الله د اوچت او پاک نومونه هغې نه موږ نقشې جوړې کړو او دیوالونه پې ښایسته کوو او په ګاډو یې لیکو؟ دا غیر شرعي کار دی، د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. والله اعلم. ها دا یې ورو سوال کړی دی، وایي چې ما منښته کړې وه د یو کار په باره کې، که الله دا کار وکړو نو زه به ګډ حلالوم، او اوس که زه ګډه حلاله کړم نو دا به جایز یې وکړه. الجواب، اولنۍ خبره خو دا ده، دا داسې منښت دی چې د یو قسمه شرط پکې ایښودی شوي، دا ښه نه ده. لکه یو خو یو سړی عام وایي چې زه به د الله دپاره پلانې کار کوم، صحیح د عبادت ته یې خو دا داسې ویل که الله دا وکړي زه به دا وکړم، نو الله یې بغیر دین هم کوي. په الله نه څوک زور راوستی شي، نه یې څوک یېرولی شي، او نه پې څوک یو کار پاتې کولی شي، او نه پې څوک کولی شي چې هغه یې نه غواړي، که نه؟ نو دا څه مطلب شو؟ که دا کار وشو نو زه به ګډ حلالوم، دا نامناسب دي. خو که څوک یې وکړي نو بیا به یې پوره کې. که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم من نذر ان یطیع الله فلیطیعه، صحیح بخاري کې روایت دی. چا چې داسې منښته وکړه چې هغې کې د الله عبادت کولی، بیا به لازم پوره کړي. او چې چا د ګناه منښته وکړه نو ګناه به نه کړي. اوس راځو د ورور دی سوال له، نو دی وایي چې ما منښته د څه کړې ده؟ د ګډ، او غواړي چې څه حلال کړي؟ ګډه نشي کولی. ولې؟ ځکه چې ده په کوم ټیم کې منښته کوله، ده یو صفت یو شرط بیان کړی، یو صفت شرط تړلی، دقه به دی لازم پوره کوي چې څه یې بیان کړي دي. الا که د دې نه غوره ته اوړي نو بیا صحیح ده، غوره ته اوړېدی شي. لکه حدیث کې دا راځي، جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی چې کله مکه فتح شوه او د فتح مکې په موقع باندې یو سړی پاڅېد، یا رسول الله انی نذرت لله ان فتح الله علیک مکه
ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. ما دا منښت کړې وه که الله دا مکه په تاسو باندې فتح کړي او تاسو ته در نصیب کړي نو زه به فلسطین بیت المقدس کې 2 رکعته لمونځ کوم. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل صلي ها هنا، دلته یې وکړه. هغه بیا خپله خبره وکړه، وی صلي ها هنا، هغه بیا خپله خبره وکړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته شأنک اذن، بس بیا صحیح ده، ستا خپله مرضي ده، لاړ شه هلته یې وکړه. نو دې ځکه اوس که ته دا مسجد نبوي والی او که ته دا مسجد حرام والی مکه، نو دا غوره دی د څه نه؟ بیت المقدس نه. ځکه چې مسجد حرام کې یو مونځ په 1 لاک دی، په مسجد نبوي کې یو مونځ په 1000 باندې دی، او دا دواړه ځایونه غوره دي د بیت المقدس نه. نو ته غوره ته اورېدی شي خو کته نشي راتلی. او یو سړي منښته کړې ده چې زه به په حرم مسجد حرم کې 2 رکعته لمونځ کوم، او دی وایي زه غواړم چې بیت المقدس کې وکړم. ولې نشي؟ دی خو د بره نه کته راکوزېږي. اوس دا رور په بره روان دی که کته راکوزېږي؟ ولې کته راکوزېږي؟ ګډ غوره دی د ګډې نه. ګډ ګران دی، د ګډ غوښه مزېداره ده، نو دی د بره نه کته را روان دی. ښه که ده چېرته داسې منښته کړه چې ګډه به حلالوم او ګډې حلالو بیا حلالولی شو، ځکه چې دی د کته نه بره روان دی. والله اعلم. دا یو ورور ډېر ښایسته سوال کړی دی. یو سړی څاروی حلالوي، عام څاروی حلالوي، او دی د جنابت په حالات کې، نو څاروی حلالولی شي او که نه؟ ځکه زه هم د دې بعضو ملګرو دا سوال دلالت کوي د دې ملګري په پوهه باندې، او دا چې د دین سره سوچ او فکر دی. دا اوس ښایسته قیمتي سوال. یو سړی جنابت په حالت کې دی څاروی حلالولی شي او که نه؟ الجواب، ګوره د جنابت په حالات کې د بعضو علماو د رای مطابق، هغه مشهوره رای ده چې یو سړی د جنابت په حالت کې دی قرآن نشي ویلی، فقط دی نه دي ویلي چې دی الله نشي یادولی، یعنی ذکر د منه نه راغلی. یو سړی دی هغه د جنابت په حالات کې د استغفر الله ویلی شي، سبحان الله دې وویل، الحمدلله، اذکار ویلی شي، خو څه به نه وایي؟ قرآن تلاوت یې نه کوي. اوس څاروی چې حلالوي نو بسم الله به وایي که نه؟ او هغه جنابت په حالات کې ویلی شي که نه شي؟ ویلی شي. بله خبره دا ده، دا جنابت دا خبره غټه ده که کفر غټ دی؟ داسې نه څوک دا وایي جنابت دا قیسه غټه ده. کفر غټ دی. که یو کتابي راولګي، کتابي اهل کتاب وکړي، د الله په نوم باندې یو څاروی حلال کړي، ته خوړی شي که نه شي خوړی شي؟ نو چې کتابي کافر د الله په نوم څاروی حلال کړي ته خوړی شي، د مسلمان د جنابت په حالت کې ده کوم غټ کفر کړی؟ مسلمان دی. نو بلکې امام ابن المنذر رحمه الله خو دا خبره ذکر کړې ده، ما ته داسې عالم نه دی معلوم چې هغه دا خبره کړي. او بیا په دې باندې علماو حایزه زنانه هم قیاس کړې ده، یعنی یو زنانه د حیض په دوران کې ده، لکه مثال کې یو زنانه د کور ته میلمانه رالو، هغه د حیض په بیمارۍ کې ده او چرګ یې ور حلاله کړه. سوال چې د دې د ذبیحه د دې د حلالول د څاروي دا به برابر وو که نه؟ ځکه چې د حیض بیمارۍ او دا صحیح دي. او زه پرې ته یو دلیل ښیم، سوچ پرې وکړه. او الحمدلله چې الله موږ ته دا پاک او سوچه منهج او دین را نصیب کړی دی چې هرې خبرې سره الله او د الله د رسول خبرې یا د صحابه کرام. په صحیح بخاري کې روایت دی، کعب ابن مالک رضی الله عنه یوه وینځه وه او هغې به ګډې بیزې ساتلې، د کعب رضی الله عنه ګډې بیزې به یې ساتلې په سلع علاقه کې مدینې کې. نو په دې ګډو کې یوه ګډه مړه کېده، ساتې وته. ما ته که دا قصه موږ چې د بل ځای کې هم بیان کړې. نو دې یو کاڼی راواغستو او دغه ګډې حلال کړو یا ګډې حلاله کړه، ځکه داسې مړه کېده. نو
کعب رضی الله عنه بیا د خپل خاندان والا ته دا وایي چې دا به د هغه وخته پورې نه خوري چې څو پورې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه وي کړی. د دې څه پته لګي چې آیا داسې حلالول جایز دي او که نه دي. د هغو به هره خبره کې تپوس کوو چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم خواله ورغې نو رسول صلی الله علیه وسلم وی خوړی شي. اوس یو سړی به ما ته وایي چې مسله څه روانه وه او ته لاړې چېرته. په دې کې دلیل کوم ځای کې دی؟ ځکه په دین باندې پوهېده د الله توفیق غواړي او دومره سر غواړي. د دې آسان کار نه دی چې یو سړی ووایي چې ما ناظره قرآن ووایو زه به مولا یم، او یا دوه درې مسلې مې یادې کړي دي او زه څه یم مولا یم. ما وویل زمونږ هغه مولوي صاحب چې کوم دا غریب ته به آخري 2 سورتونه یاد دي. دا وایي دا وایي نه دا توبه وایي د چې کوم علم کړی علم چې داسې آسان وي او په 2-3 سورتونو باندې کېده او په ناظره قرآن باندې ټول به مولیان وي. یو هسې دا عرفي مولایي عرفي مولایي مولایي صاحب جمعي طور مخې ته شوی دی او خلک ورته څه وایي مولایي صاحب وایي. په مولایي صاحب باندې مشهور دی. یو دا چې صحیح علم یې کړی قرآن او حدیث او دا صحابه کرام او اقوال تابعین او کتابونه یې کتلي. ته ورشه د علماو مکتبې وینه چې ته حیران شي چې دا علم څه ته وایي. هغه بعضو سره به 2-3 کتابه پراته وي. ځکه ما یو پیر ملګرو ته دا قصه کوله. ما زه هغه سړي ته مولا نه ویم او ما دا عام قانون نه دی خو ما زه خپل یو داسې دغه کو چې د ده د کټ سر ته د ده په مکتبه کې د ده په ناستې په ځای کې کتابونه نه وي پراته. ځکه چې علم خو کتابونو په کتو سره راځي نو ده سره د کوم ځای علم راځي کور کې اوس 2 کتابونه پراته دي. خو دې ځای کې یو سړی وایي چې دلیل یعنې مسله دا روانه وه چې حایزه زنانه ذبیحه برابر ده حلاله ده او دلیل دې دا ووایي نو دې دلیل کوم ځای کې دلیل پکې دا دی چې دا وینځه ده وینځه زنانې که نه که نه سړي ته وینځه وایي زنانې که نه او په زنانه باندې د حیض بیماري راتلی شي او که نه شي. آیا رسول صلی الله علیه وسلم دا تپوس کړی دی چې دې نه دا معلومات وکړي چې په دې حیض و او که نه و؟ نه یې دی کړی او امکان و که نه و؟ امکان شتي که نه شتي؟ شتي. نو چې امکان شتي او هغه تپوس نه دی کړی نو معلومه دا شوه چې د حایضې زنانه ذبیحه دا صحیح ده. پوه شوې پې؟ نو دغه شان د جنوب انسان چې جنابت په حالات کې د ده ذبیحه څه ده هغه برابر ده. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې یو ماشوم چې پیس کې او دی عمره کې ورته احرام واچوي نو دنه به هم ویښته بیا واړه کوي یا به ترې لرې کوي؟ الجواب د ماشوم د طرف نه چې عمره کېږي یا په ماشوم باندې عمره کولی کېږي نو دا صحیح ده او خو دومره ده چې احرام دې ورته واچو نو اوس به دی ساتي د هغه څه نه چې د څه نه مشر ځان ساتي او کې به پې هغه څه چې څه کول پکار دي. یعنې بعضو صرف شوق کي چې د احرام ورته واچوي 2 تصویران ترې وباسي. لکه نن سبا تصویرانو دور دی چې صرف تصویران وباسي او بیا په هوایي په فیسبوک باندې او ماشاءالله او ماشاءالله او درز جوړي. نو بیا وروسته دی ماشوم باندې نه طواف وشو نه صفا مروه نه نور څه او بس دغه دی چې د میقات کې د احرام اچولو شوق هغه پوره شو. چې احرام دی ورته واچو عمره پې کې نو بیا به پوره عمره کړي. او د عمرې رکن دا دی چې کله فارغه شي نو بیا به ویښته یا واړه کې او یا به خرې دا رکن دی. نو د ماشوم به هم یا ویښته واړه کې او یا به تې خرې. دا به آخري سوال والو دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی دی په حرامه طریقې ډېر مال ګټلی دی لکه نشې تماشې خرڅول یا په سندرو ډمتوب باندې ګټلی دی او هغه مال نصاب ته رسېدلی دی کوم چې د زکات نصاب دی دی به زکات ورکوي او که نه؟ الجواب حرام مال کې ګوره زکات نه وي. حرام مال کې زکات نه وي. ولې زه ته دې 2 وجې ذکر کوم. یوه په زکات کې دا شرط دی چې ته به مالک د مال ته به څه او دا سړی مالک د دې مال نه دی.
ځکه لکه مثال کې یو سړی د مال یې پټ کړی دی، غلا یې کړی دی، ده سره خو دی مال او دی وایي چې نصاب ته ورسېږي زکات ورکړه، ته څه زکات ورکړه؟ ما ستا دی. پوه شوې که نه؟ او که دا وجه دې لرې کړه، نو بله دا ده چې دا مال پلیت دی او الله پلیت مال نه قبلوي. لکه حدیث کې راځي ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله پاک دی او نه قبلوي مگر پاک مال. نو دې سړي له دا کول پکار دي چې ځان اوس د دې مال نه خلاص کړي. د زکات غم راغستی دی، د دې مال نه ځان خلاصول غواړي، دا حرام مال دی. او هغه په دې طریقې سره که د چا یي نو هغه ته رسول پکار دي، او که د چا نه یي یعنې ده ته کسان نه یي معلوم، یا د چا نه یي چې په زور او په دغه نه دی اخیستی، نو بیا دا دی چې په ښو کارونو کې ولګوي، په نیت ته څه نه ولي هغه طرف. یو سړی د نشه خرڅوي، د چا طرف نه صدقه وکړي؟ نو چې اوس نشې خرڅوي او ډمتوب که خپلې پیسې ګټلي، د چا طرف نه صدقه کړي؟ دا خو مزې شو، د خپل طرف نه حرام مال څنګه صدقه کړي؟ او لږ ساعت مخکې مو اوس ونه وي چې الله پلیت مال نه قبلوي. دا مال به دی راوالي، په ښو کارونو کې به یې ولګوي، په نیت د خلاصي د دې مال نه. دا صرف خلاصون دی، دا صدقې او زکاتونه نه دي چې بس مزې شوې. صدقې او اجر به کې میلاوي. لکه یو سړی دی حرام مال ورسره دی او راوایې اخیستو ځان ته خلاصوي، توبه یې وویسته، اوس څه وکړم؟ وکړه دا چې دا ولګوه په یو ښه کار کې، وایي زه صحیح زه به لار جوړه کړم، روډ به وباسم داسې چې د مسلمانانو ته اسانتیا جوړه شي. خو په دې ګوره دته اجر نه میلاویږي. صرف څه وشو؟ د حرام مال نه ځان څه کو؟ ځان یې خلاص کو. پوه شوې بې که نه؟ نو په دې به اکتفا وکړو. انشاءالله باقي چې کوم سوالونه یې هغه به روان وي، شسته پرېږدو. رب العالمین دې موږ پوه کړي په دې دین باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.